نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت څخه په قبر کې د مقام مصطفی متعلق پوښتنه کیږي. متفق علیه حدیث دی. انس بن مالک فرمایي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کله یو بنده په قبر کې کښېښول سي او د هغه ملګري د هغه خیشاوندان د قبره بیرته راواپس سي خپلو کورونو ته، وانه لا يسمع قرع نعالهم، نامړی د دې خپلو انډیوالانو د پښې د چپلکې ټک ټک اوري. نو دا سماع موتا ثابت سو د دې حدیث څخه چې مړی اوري او اوریدل کوي. دو فرشتے دا مړی تراسی ورتکشینی وائی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په اړه باندې تسویل غواړي. کچیری دا مړی مومن وی مسلمان وی نو دی بوای چې اشهد انه عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، زه شاهدی ادا کوم چې دا کوم سړی تصویر او عکس ما تراشیس دا د الله بنده دی او د الله پیغمبر او رسول دی. بیا دا مړی ته وویل سي چې خپل ځای په اور کې وګوره، الله رب العالمین ستا ځای د اور څخه بدل کړی دا و جنت. نو هم د جهنم ځای دته وروشي او هم د جنت ځای دته وروشي. نو دا مړی هم جنت ګوري په دې قبر کې او هم جهنم ګوري دواړه. او چې کله دا انسان مړی منافق وي یا کافر وي نو ملک او فرشته پوښتنه ځینې کوي چې د دې سړي په اړه باندې ته څه ویل غواړې. نو دا منافق او دا کافر وایي چې لا ادري لا ادري، زه نه پوهېږم زه نه پوهېږم، ما هغه څه ویل چې خلکو به ویل. نو ورته وبه ویل سي چې نه تا څه ویلي وو، نه تا څه فهمولی وه. نو بیا د اور په یو ګرز باندې دی ووهل سي، په یو وهلو سره فیصیح صیحة یسمعها من یلیه غیر الثقلین، د دې مړي سره چې کم خلق نږدې وي، کم موجودات او کم کائنات ما سوا د انسانانو د پیرانانو څخه وي ټولې دا اوري. فرشته او دا ملکه په دې ګرز باندې دا مړی وایي چې کم نبی علیہ السلام یې نه یې پیژندلی، د نبی علیہ السلام رسالت مقام او د نبی علیہ السلام د عزت او د شرافت او د نبوت مقام یې نه یې پیژندلی. فرشته چې په یو ګرز باندې وهي بغیر د انسانانو د پیرانان ټول موجودات یې اوري. بل حدیث اسماء بنت ابي بکر وایي چې نبی علیہ السلام وویل په خپله خطبه کې چې کله لمر ترنځه ونیوله، نبی علیہ السلام راغی، د الله حمد یې وویل، د الله ثنا یې وویل، بیا وویله چې داسې یو شی په دنیا کې نسته چې زه اوس فی الحال نه وینم، حتی تر دې پورې چې دا خپل په ځای کې چې زه ولاړ یم جنت هم وینم دوزخ هم وینم. او دا پر ما باندې وحی سوې ده، وحی په ما راغلی ده چې تاسو به په قبرونو کې امتحان کیږئ لکه د دجال د امتحان غوندې. راوی وایي چې ما ته معلوم نه ده چې حضرت اسماء د دې خبرو څخه کومه خبره یې وکړله چې په تاسو کې هر یو فرشته راځي او هغه ته وایي چې ته د دې سړي په اړه باندې څه وایې. که چیرې یو سړی مؤمن مسلمان وي هغه وایي چې دا محمد رسول الله دی،
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پیژندلګویی و دغه انسان تکیږي جاءنا بالبینات والهدى شکاره دلایل او شکاره علامات د نبوت مشتراوړه ده موږ هغه قبول کړ ایمان مور باندې راوړه تابعداري مو وکړه بیا د فرشته د خوا د مړی ته وویل سي چې نم صالحا فقد علمنا ان كنت لمؤمنا پریوزا بهترین انداز کې پریوزا بهترین انداز کې ودسا مش خبرو چې ته مؤمن یې خاصی طریقې کارکردګي دغه څه د چمش پښتنه ستاسو کوو او چې کله یو سړی منافق وي یا کافر وي د رسول الله مبارک په اړه باندې په قبر کې پښتنه زنه کیږي چې ته دا سړی پیژنې او کنه پیژنې د دخل وازنی ولی ورته وای چې لا ادري ای ذلک زنه پوهیږم چې دا سړی څوک دی فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فنور شي باندې خو زنه پوهیږم خو البته دومره ده چې دا خلک سوای بس ما اوریدل ما بم دغه سی ویل نو بیا هغه مخکنی حدیث تتمه ده چې بیا ملائکه او فرشته یو ګروز ورکی په ګروز باندې اوهي چې چغه غیر د انسانانو د پیرانان ټوله دنیا یاوري بل حدیث ابو هريره رضی الله عنه ذکر کوي روایت د ترمذی ده او د ابن حبان ده نبی علیہ السلام فرمایي اذا قبر المیت چې کله یو میت یو جسد قبر باندې کښول سي نو دو فرشتي ورتراسي اسودانی ارزقانی دا دواړي فرشتي درنګ تک توري وي او د سترګو د خوا تکش نسترګي وي يقال لاحدهما المنكر والاخر النكير یو ته منکر وای بل ته نکیر وای مشتاسو چې نکیر او منکر ورته وایو فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل دا نکیر او منکر پښتنه د دې مړی سکی چې د دې سړی په اړه باندې سوای محمد مصطفی علی السلام تصویر یا عکس یا شکل یا هیکل یا صورت یو شی ورشي فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله کدا مړی مسلمان وي کلمه ګوي وي د نبی علیہ السلام په احکاماتو باندې ایمان لري یقین لري نو دی وای چې دا د الله بنده دی دا د الله رسول دی او فرستاده دی الله راستوله ده بیا کلمه د شهادت وای چې اشهد الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله سړی به دا فکر نه کوي چې زه په دنیا کې دا کلمه مزده ده زه په دنیا کې دا کلمه ویلی سم نو زه به په قبر کې هم دا کلمه ویلی سم زه نو په دنیا کې ډېر بیدار یم په دنیا کې زما ژبه ډېره تیزه ده زه هر چا سره دلیل ویلی سم دلایل ویلی سم خو هلته قبر کې بیا دا حالت نه وي قبر کې ډېر دهشت وي قبر کې ډېر سخت ویره وي په قبر کې تنهایی وي نو چې کله داسې تکه توره فرشته او تک شنې سترګې په یو بد هیکل او په یو بد شکل باندې راسي انسان ته وګوري او ته یې تنها د تور خاورو لاندې نو ستا به څه حشري پوښتنې چې به درڅه کوي که چیرې ته واقعي مسلمان وې نو ستا په بیداري ته جواب نسې ورکولی بلکې د الله د خوا تا ته انعام او تا ته الهام کیږي ستا په زړه باندې نو ته جواب ورکوي چې دا د الله پیغمبر دی او د الله رسول ده او د الله بنده دی نو چې کله ته دا خبرم فرشتو ته وکې چې دا د الله رسول او پیغمبر دی زه شاهدی ادا کوم چې معبود برحق یو خدای دی محمد علیه السلام د الله رسول او فرستاده دی دواړي فرشتي وایي چې قد كنا نعلم انك تقول هذا موږ مخکې لا خبر و چې ته دغسې وینا کوې ته په امتحان کې کامیاب راځې ته په امتحان کې پاس راځې ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 او یا په او یا غزه کې د قبر غټ سي دا د مسلمان قبر او یا په او یا غزه کې فراخ سي او غټ سي ثم ينور له فيه بیا په دې قبر کې دا بنده مسلمان ته نور روشنايي ځلانده وغړول سي
یعنی په قبر کې ورته ګروپان سٹارټ سي، قبر ورته منور سي، قبر ورته روشانه سي. ثم يقال له نم، دا مړی ته د فرشتو د خوا وویلی سي چې ته بیده سه. دا مړی دومره خوشحال سي چې زه خو نو په امتحان کې کامیاب سوم. د ملائکو د فرشتو سره ټانټې وي، د هغوی سره جګړې وي، د هغوی سره زورونه وي. وایي زه ځم خپل شاته زما کور والا وړونه، پلار، مور، خوندې، اکا زامن، ماما زامن، دا چې پاته دي زه ځم دوی ته خبر ورکوم چې زه په امتحان کې کامیاب سوی یم. نو دا دواړې فرشتې ورته خاندي، ورته وایي چې ته کله یارې قبر کې دننه سوې بیا بیرته نسې تللی دنیا ته، بیا دې تر ورځې تر قیامته پورې په دغه ځای کې ستا اوسېدل دي، ته به په دې قبر کې اوسېږې، بیا ته د دې قبر د چا پلار ته نسې ایستلی. خو نم کنومة العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله الی. فرشتې دغه مړي ته چې کامل مړی وي، امتحان یې پاس کړی وي، ورته وایي چې ته داسې بیده سه لکه یو د واده اوله شپې د ناوي او د زوم بیدېدل چې هیڅوک یې نسي راویښولی، په داسې یو خوب سره ته بیده سه. لکه زوم او ناوی چې په اوله شپه کې نو چې یو ډېر محبوب کس نه وي، دا دواړه نسي راپورته کولی، نو د فرشتو د خوا دا مړي ته ویلی کېږي چې ته هم په دې قبر کې داسې بیده سه. حتی یبعثه الله من مضجعه ذلک، تر هغو پورې چې ورځ د قیامت راځي، ورځ د محشر راځي، بیا به دا ستا قبر سری سي، ته به راپورته کېږي. تر هغه ټیمه پورې به ته په دې قبر کې اوس. او که چیرې منافق وي، کافر وي، فرشته ورته وایي چې دا څوک دی؟ وایي زه خو نه پېژنم، دا خلکو چې څه ویل زه هم هغه وایم. فرشته ورته وایي چې زه خبر وم چې ته مخکې هم خبر وم، علم ما ته و چې ته اوس هم په امتحان کې ناکام راتللی. نو دا فرشته مځکې ته وایي چې سره رانږدې سه. فتلتئم عليه فتختلف فيها اضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. حدیث کې راځي دا فرشته د قبر ته وایي دا دیوالو ته چې دا مړی ټینګ کا، کلکې کا. نو دا مړی چې کله کلک کې د یو خوا د بلې خوا څخه د مځکه ورته رانږدې سي، دا پشتې سره د یوې خوا او د بلې خوا سره وځي، او دی په دغه عذاب باندې مبتلا وي تر هغه ټیم او تر هغه وخته پورې چې کله د قیامت ورځ سي او د قیامت میدان سي. ځکه دا قبر دا ستا د اول کور د امتحان دی، چې کله دوه قیامت دی، یو قیامت صغرا ده، بل قیامت کبرا ده. قیامت صغرا هغه ټیم دی چې ستا د کړغنق څخه روح ووتی، چې ستا څخه کله روح ووتی نو ستا قیامت صغرا ده، ستا قیامت صغرا برپاس. ته بیا ملائکه هم وینې، ته فرشتې هم وینې، ته عذابونه هم وینې، ته سختۍ هم وینې، ته جنت هم وینې، ته دوزخ هم وینې. قیامت کبرا بیا هغه ټیم دی چې کله انسانان راپورته سي د الله رب العالمین دربار ته پیش وي، هغه به قیامت کبرا ده. الله دې موږ تاسو ټولو ته آسان کړي، ټولو ته دا سفر ګوري. بیبي عایشه صدیقه او حضرت ابو هریره فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د قبر امتحان ډیر سخت امتحان دی. ګوره بعضې خلک وایي چې په قبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه نه کیږي، دا خبره غلطه ده. په قبر کې لوی امتحان د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د ذات په اړه پوښتنه ده. نبی علیہ السلام په خپله فرمایي چې د قبر لوی امتحان هغه زما امتحان ده. وعنی تسألون، اې زما امتیانو په قبر کې ستاسو څخه زما په اړه باندې پوښتنه کیږي. فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، فچ کله په قبر کې کښېښول سي
نو بیا چې کله دا ستا ملګري انډیوالان دوستان ستا څخه ځي نو فرشته او ملک راځي تا د قبر راپورته کوي کښېنه د قبره بیا به نه ستا هلته څوک چې ستا پشتواني کوي نه به ستا ملګری چې تا ته تسلي درکوي یک تنازبه یې هېڅوک به هم نه در سره نو بیا پوښتنه در څخه کوي فیما کنت فیقول فی الاسلام فیقال ما هذا الرجل پوښتنه کوي چې ستا دین څه دی ته به وایې زما دین اسلام دی ځکه ته خو مسلمان یې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په اړه پوښتنه در څخه کېږي چې دا څوک دی ته به وایې چې دا پیغمبر دی دا د الله د رسول د خوا بهترین او واضح دلایل موږ ته راوړي وو موږ قبول کړي وو په ځان باندې مو عملي کړی وه او موږ تصدیق کړی وه بیا پوښتنه ځینې کېږي چې هل رأیت الله آیا تا پروردګار لیدلی ده الله رب العالمین دې لیدلی ده نو بیا ورته د بنده مسلمان ورته وایي چې هیڅ چاته دا مناسبه نه ده هیڅ چاته دا گنجایش نسته چې په دنیا کې د الله سره ملاقات وکړي حدیث کې راځي چې د قبر کې دننه د جهنم یو تاقچه خلاصه سي د انسان دپاره دا انسان ته وایي چې وګوره د دې قبر څخه د دې جهنم هغه تاقچې ته وګوره چې را روان دی ستا وخواته هغه چې کله ورته وګوري ډېر سخت عذابونه وي یو اور تر بل اور سربیره دا بل اور تر بل اور سربیره لمبي دودونه چې دا وګوره ډېر سخت دی وبېریش فرشته ورته وایي چې تا نیک عمل کړی ده په دنیا کې تا اعمال د نیکي کړی ده نو په دې خاطر باندې ته بچ یې د دغسې عذاب څخه لکه دا اوس چې ته یې وینې بیا د راسته طرف د خوا څخه دغه مؤمن مسلمان ته دروازه د جنت خلاص د جنت کړکۍ خلاص په هغه کې بهترین خوشبویانې وي بهترین سوړ هوا وي بهترین میوې وي بهترین درخت وي بهترین اوبه وي دا دغه انسان ته معلومیږي ته د در بچو په دې کړکۍ نو د فرشتو د خوا دغه انسان ته ویلی کېږي وایي دغه ستا ځای دی تر هغه ټیمه پورې چې الله تا راپورته کوي په قیامت او چې کله انسان اول وار په قبر کې کامیاب شو حدیث کې راځي چې د آخرت په ورځ کې د حشر و نشر کې هم کامیابي شي ځکه اوله مرحله کې کامیابي ده تر آخر مرحله پورې کامیابي ده او که خدا نخواسته انسان په ابتدا او په اوله مرحله کې په قبر کې ناکام سو نو بیا تر آخره پورې چې د حشر او نشر ته راپورته کېږي او د ده څخه حساب و کتاب کېږي هم به دی ناکام وي بل حدیث ابي سعید الخدری فرمایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو جنازه کې موجود وم نبی علیه السلام ویل چې ایها الناس خلکو ان هذه الامه تبتلى في قبورها ای خلکو هر انسان زما د امت څخه په قبر کې امتحان ځینې اخیستلی کېږي لکه یو سړی چې میټریک پاس کی امتحان اخیستلی کېږي کالج وایي امتحان ځینې اخیستل کېږي دینی علم کې امتحان ځینې اخیستل کېږي ډرایوینګ کې امتحان ځینې اخیستل کېږي په قبر کې نبی علیه السلام فرمایي چې هم ستاسو څخه لوی امتحان اخیستلی کېږي د چا د خوا د فرشتو د خوا ممتحن امتحان اخیستونکی فرشته وي ملائکه وي نو چې کله ستا انډیوالان ملګري چې تا دفن کې خاورې په تا واچي نو هغه ولاړ سي درسه ستا د پښې ټکهارې دی اوري نو راپورته دی کې او بیا دی دغه پوښتنه ستا څخه کوي دغه شانته د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت ته مو بیا سترګې دي د رسول الله مبارک شفاعت ته مو امید دی ادب ابن علی وایي چې ما د ابن عمر څخه واورېدی چې خلک په ورځ د قیامت ډلې ډلې د هر پیغمبر امتی د خپل پیغمبر شاته رواني د نوح علیه السلام امتیان د نوح علیه السلام شاته رواني
د موسی علیه السلام امتیان د موسی علیه السلام شاته روان وي، د عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام شاته روان وي، د محمد مصطفی علیه السلام امتیان د رسول الله مبارک شاته روان وي. حتی دا شهیدان ام یو لوړه غټه جنډۍ په وینو باندې سور رواني، جنډۍ د پیغمبر سره وي، غالبا د یحیی علیه السلام سره. دا نور شهیدان چې څومره ټوک ټوک سوي دي، یو خپل لاس نیولې، بل خپل پښه، بل خپل ځیګر په تک سور په وینو باندې د الله رب العالمین په دربار رواني. حتی بیا هغه څخه وروسته بیا چې کم د مذهب امامان دي لکه د امام شافعي رحمه الله متبعین، د امام مالک، د امام احمد بن حنبل، د امام ابو حنیفه رحمه الله، دا متبعین بیا د هغوی پسې رواني. لکه موږ تاسو داسې یو ترتیب دی، زه تاسو ته مختصر سر در خلاص کم. اول موږ تاسو چې د کم استاذ او د کم پیر او د کم مرشد سره مبایعت کړی وي، د کم پیر او د کم مرشد سره چې مبایعت کړی وي، د هغه پیر مخته وي او څومره مریدان وي هغه شاته ورپسې رواني. امام مخته وي، مقتدیان ټول شاته ورپسې رواني. چې روان سو رسیږي بیا دا کم ستا چې پیر دی د دې بیا بل پیر ده، خو هر یو ځان ته پیر لري که نه، هغه بیا ځي خپل د پیر سره ملاقات کوي، هغه بیا خپل مریدان یې په سوونو په زرونو، هغه بیا دا بل سره آهسته آهسته ورځي بیا د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی سره یو ځای سي. امام ابو حنیفه رحمه الله شاته دا ټول خلک بیا ولاړي، امام ابو حنیفه رحمه الله مخته یې رواني، بیا د هغوی شاته موږ ته یې روان یو. زو آخر رسیږو د محمد مصطفی علیه السلام شاته ځان رسو په داسې یو لیول، په داسې یو ترتیب سره. او هر پیغمبر ته خپل امتی وایي چې یا فلان اشفع لنا، یا فلان اشفع لنا. اے پیغمبره زاری ورته کوي چې اے پیغمبره موږ ته شفاعت وکړه، اے موسی، اے عیسی، اے شیس، اے صالح، اے ثمود، اے لوط، موږ ته شفاعت وکړه. موږ په سختۍ کې یو، موږ په پریشانۍ کې یو. ټول شفاعت انکار کوي، د شفاعت څخه انکار شفاعت نسی کولی. بالاخر شفاعت هغه لویه جنډه لواء الحمد د محمد مصطفی علیه السلام په لاس کې ده. شفاعت آخري رسیږي محمد مصطفی علیه السلام ته، هغه به شفاعت کوي. دا هغه مقام محمود ده چې الله رب العالمین محمد مصطفی علیه السلام ته ورکوي، چې د آدم څخه ونیسه تر عیسی علیه السلام، د نبی علیه السلام څخه مخکې علیهم السلام چې څومره پیغمبران دي، یو پیغمبر هم شفاعت نسی کولی، یو پیغمبر جرأت د شفاعت نسی کولی. یو خدا ده چې پیغمبر ولاړ سي الله تعالی ته ووایي چې دا زما امتی را وبخښه، هغه ورته وایي نه یې بخښم. نه جرأت نسی کولی چې د الله ته دا ووایي چې دا زما امتی را وبخښه. څومره غټه خبره ده، جرأت نسی کولی. آخر کې راځي محمد مصطفی علیه السلام ته، محمد مصطفی علیه السلام شفاعت کوي. بل حدیث کې حضرت عبدالله ابن عمر فرمای، روایت د بخاری دی، نبی علیہ السلام فرمایل چې لمر د قیامت په ورځ د یوې نیزې په اندازه ولاړ وي د انسان په سر. په انسانانو کې بیا فرقي، د بعضې انسانانو خولې تر غوږو پورې وي، د بعضې تر زنګنو پورې وي، د بعضې تر نامه پورې وي. دا به نو څومره سختۍ وي چې انسان په دومره خولو کې خشت سي او لوند سي چې هغه تر غوږو یا تر بجلکو یا تر نو پورې په خولو کې د خشت وي. یو پیغمبر ته منډه کې شفاعت، بل پیغمبر ته منډه کې شفاعت، بل پیغمبر ته منډه کې شفاعت راته وکړه. پیغمبران شفاعت نسی کولی. حدیث کې راځي کذالک استغاثوا بآدم ثم بموسی ثم بمحمد. طلب د مدد کوي په آدم علیه السلام، بیا سلسلتن راځي تر موسی علیه السلام، بیا هغه جواب ورکوي، بیا سلسلتن راځي تر محمد مصطفی علیه السلام پورې، بیا به محمد مصطفی علیه السلام شفاعت کوي. بل حدیث انس بن مالک رضی الله عنه روي دي، نبی علیہ السلام فرمایي، روایت د ترمذی او د ابو داود ده، نبی علیہ السلام فرمایي شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. د الله رسول فرمایي چې زما شفاعت په ورځ د قیامت کې د هغه امتیانو د پاره دی چې کم امتی کبیره ګناه کړی وي. د کوم امتیانو څخه چې کبیره ګناه سوی وي
زما شفاعت دا هغو کسانو دپاره دی. ولې صغیره ګناه خو ختم کیږي. د یو چا څخه په لاس باندې صغیره ګناه وسوله چې اودس یې وکړي صغیره ګناه ختمه سوه. په سترګو کې وسوه چې مخ پرې وي ختمه سوه. په پښو باندې پښې پرې وي ختمه سوه. صغیره ګناهونه خو په اوداسم ختمیږي. صغیره ګناهونه خو په نفل هم ختمیږي. صغیره ګناهونه خو په نیک اعمال هم ختمیږي. صغیره ګناهونه خو په صدقه هم ختمیږي. ان الحسنات یذهبن السیئات. الله تعالی فرمایي په تحقیق سره نیک نیک کارونه کول د بدو کارو څخه ستا مټاوول راولي. یعنی چې کله ته نیک کار کوي نیک عمل کوي دا ستا بدي ختمه سي بالکل خود به خود مټاویږي او ختمیږي. نو هغه کبیره ګناهونه چې هغه غټ ګناهونه وي چې تا کړی وي او تا ته د توبې توفیق نه درکول سوی، په دې صورت کې بیا رسول الله مبارک ستا شفاعت کوي په ورځ د قیامت کې. اوس د خلک پیدا سوي دي او یا رسول الله مبارک شفاعت نه کوي، صغیره ګناهونو باندې کوي، کبیره کې نه کوي. کبیره خو هسې هم معافیږي، خو د شفاعت بالکل ضرورت نه لري. لوی ګناهونه کبیره ګناهونه چې غټ ګناهونه دي د هغوی دپاره بیا د شفاعت ضرورت. بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي خیرت بین الشفاعه و بین ان يدخل نصف امتی الجنه. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی ما ته اختیار راکړه چې تا ته دا اختیار دی ته خپله سوچ وکړه چې ته شفاعت غواړې او که ته دا غواړې چې ستا د ټول امت نیمایي حصه زه جنت ته داخل کم. نبی علیہ السلام خو مشفق و شفاعت زما غوره دی، شفاعت زما خوش ته په دې خاطر چې کېدی سي نیمایي ته جنت ته واسطې نیمایي جهنم ته واسطې، نو نیمایي خو زما د امت ډیر دی که نه. نو زه نیمایي خپل امت جنت ته داخلېدل نه غواړم بلکې شفاعت غواړم چې ما ته شفاعت راکړي. واکفأ ترونها للمتقین ولکنها للمذنبین. ځکه چې عام امتیان چې متقی وي پرهیزګار وي اخو اسیم جنت ته ځي، اخو شفاعت ته ضرورت هم نه لري. لیکن زما شفاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د ډیرو ګناهکارانو دپاره دی، زما شفاعت د ډیرو خطاکارانو دپاره دی، او زما شفاعت د هغو کسانو دپاره دی چې هغه په ډیرو بدیو او په ډیرو ګناهونو باندې مبتلا وي او په ډیرو ګناهونو باندې اخته وي. بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې اتدرون ما خیرني رب اللیله. صحابه تاسو خبر یاست چې برای شپه الله تعالی ما ته کم اختیار راکړي؟ صحابه فرمایي چې الله او د هغه رسول شپه خبر دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی ما ته اختیار راکړي چې ستا د امت نیمایي حصه زه جنت ته داخل کم، دا دې خوښه ده، او که تا ته شفاعت درکم دا دې خوښه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فاخترت الشفاعه، ما شفاعت غوره کړه، شفاعت زما خوښ دی. یو صحابي رالی و یا رسول الله دعا ما ته وکړه چې زم ستا د شفاعت اهل وګرځم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا د دعا کار نه دی. هر مسلمان هر مؤمن چې کلمه ګوی وي، د اسلام دعویدار وي، د الله په وحدانیت یقین لري، زما په رسالت باندې عقیده لري، چې هغه مسلمان وي چې ګناهکار وي زه د هغه شفاعت کوم. دا ضروري نه ده چې خامخا به یو څوک دعا کوي، خو چې طلبګار وي که نه، یو سړی د شفاعت طلبګار نه وي شفاعت ردوي، په هغه شفاعت بیا نه دی واجب. بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي من زار قبري وجبت له شفاعتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا زما د قبر زیارت وکړي هغه د پاره زما شفاعت واجب دی. نو هر انسان دی کوشش کوي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د قبر زیارت کوي، چې خلک ځي حرم شریف ته مکه مکرمه ته، نو کوشش کوي چې مدینه منوره ته لاړ شي. هغه وجه دا ده چې شفاعت د رسول الله مبارک هغه ته واجبي شي. بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې زما امت کې بداخلي الله رب العالمین او یا زره کسان یا ولکه کسان جنت ته داخلي متماسکون آخذ بعضها بعضا. دا او یا زره کسان یا دا ولکه کسان چې جنت ته ځي دا یو بیا بل ځان سره نیولي او کشي جنت ته.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا يدخل اولهم حتى يدخل اخرهم ترغه پوری به اول نه داخلي جنت ته چې اخرنی سړی د هغه شفاعت کوونکو څخه جنت ته نشي داخل. وجوههم على سوره القمر ليله البدر د دې کسانو مخونه به په ورځ د قیامت داسي لکه د سوارلسمې سپوږمۍ په شان داسې به ذلیش. الله رب العالمین دې مشتاق ته عمل کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت مشتی ته نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.